کله چې کابل ته په کندهار کې د اشوکا د تاریخي او لرغونی کتیبې خبر راورسېدی نو د کابل د لوړپوړو چارواکو لخوا د کندهار د منډیګک ماڼۍ د سپړنې لپاره له فرانسې څخه راغلي د لرغونپوهانو پلاوي ته دنده ورکړل شول چې د اشوکا د کتیبې لپاره کندهار ته سفر وکړي. په هر صورت په هغه وخت کې د افغانستان د معارف وزارت د مشر یا وزیر مستقیم هدایت دغه فرانسوي هیئت ورغی چې کتیبه وګوري او د عکاسي او معایناتو لپاره کندهار دغه هیئت ولیږل شو. د منډیګک د کیندنو لپاره موظف شوی موسیوکزال د دې کتیبې عکسونه واخیستل او ډېر ژر د دې کتیبې په اړه په روم او پاریس او نورو غربي هیوادونو کې تبصرې خپرې شوې.